سلامونه ملګرو، زه ورور اغام او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د یوه روسي سړي چې ډېر شتمن دی د هغه له زوی څخه پیلېږي چې نوم یې سام دی. د سام پلار د روسیې تر ټولو لوی سوداګر او زورور سړی دی. سام د خپل پلار د شتمنۍ له کبله دومره مغروره سوی و چې له ټولو خلکو څخه یې ځان لوړ ګڼي. سام ټوله وخت په نایټ کلبونو، پارټیو او د خلکو په زورولو سره تېروي. حال دا چې د خپل ژوند یوه روپیه هم په خپله سره نه وه ګټلې. د خپل پلار پیسې یې په بېهودو غلطیو او بېځایه کارونو لګولې. د ډېرې شتمنۍ له امله هغه هیڅ چاته ارزښت نه ورکوي او ټول یې له ځان څخه کم ګڼله. د سام پلار د هغه له بد چلند څخه ډېر ستړی سوی و. یوه شپه سام یوې نجلۍ سره بد چلند وکړي. هغه یې وکاروله او بیا یې په زوره له موټر څخه ښکته کړله. وروسته یې خپل فراري موټر چلانده کړي او په ډېر تیز رفتار سره روان سو. هغه دومره مست او بې قیده سوی و چې هیڅ قانون او ضابطه یې نه منله. هره دولتي قاعده یې ماتوله او بیا یې پولیسو ته جریمه ورکوله. ځان یې په همدې رقم سره خلاصوي. سام فکر کوي چې په پیسو باندې هر څه اخیستل کېدلی سي، خو دا یوازې د هغه بې عقلي وه. یوه ورځ چې هغه موټر په تیز رفتار سره چلوي، د پولیسو موټر ورنږدې سو او ورته ویې ویل چې موټر ودروه. کله چې سام موټر ودروي، پولیسو ورته وویل چې ستا رفتار ډېر تیز و. سام د پولیس مخ ته لاس ونیوي، هغه یې ووهي او ورته ویې ویل له مخې مې لیرې سه. خو دا پولیس د نورو پولیسو په شان نه و. هغه د پیسو اخیستلو څخه انکار وکړي. سام ډېر په غوسه سو. هڅه یې وکړه چې له هغه ځای څخه ولاړ سي. سام په غوسه سره موټر چلانده کوي. پولیس یې د موټر په بانټ باندې پرېوتي او سام هغه په زور سره د سړک پر سر باندې کشوي. پولیس زخمی سو او بالاخره سام ونیول سو او زندان ته یوړل سو. خو سام بیا هم پر خپلو بدو کارونو پښیمانه نه و، بلکې د پولیسو په زندان کې یې د پولیسو څخه د بل نجلۍ غوښتنه کوله. پولیسو د سام د پلار احترام کوي، ځکه هیڅ یې ورسره نسوی کولی. پولیس افسر د دې ټولو خبرو شکایت د سام پلار ته وکړي. لږ وروسته د سام پلار زندان ته راغلی. ستا زوی دومره خراب سوی دی چې په نیمه شپه سره یې پولیس د موټر په بانټ باندې کشوي او اوس هغه پولیس په روغتون کې پروت دی. د سام پلار افسر ته وویل زه د خپل زوی په غلطي باندې بخښنه غواړم. له نن څخه وروسته به دا کار بیا هغه ونه کړي. پولیس د هغه د پلار د احترام له کبله سام پرېښودی. د سام پلار هغه له زندان څخه راویستی او هغه ته یې ډېرې خوشکې وکړلې. خو سام ته د پلار خبرې هیڅ اهمیت نه درلودی. د پلار مخکې یې سګرټ راویستی. سام یوازینی زوی و، مور یې مړه سوې وه، نو پلار یې هره غوښتنه پوره کوله. سام هم پوهېدی چې پلار یې یوازې دته خوشکه کولی سي، نور هیڅ هم نسي کولی. خو دا ځل یې پلار پر هغه باندې ډېر سخت غوسه سوی و. پلار یې پوه سو که چیرې اوس یې مخه ونه نیسي، زوی به یې په رښتیا هم مجرم سي. نو فیصله یې وکړه چې باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي. سام پلار خپل ملګري ته ورغلی او د سام ټول حال یې ورته بیان کړي. هغه ورته وویل په هر قیمت چې وي زه غواړم سام یو نورمال د خلکو درناوی کوونکی انسان جوړ سي. ملګري یې ورته وویل زه یو ټرینر پیژنم چې ډېر خراب هلکان یې سم کړي دي. که څه هم د هغه طریقه یو څه خاصه ده، خو زه ضمانت درکوم چې سام به حتما بدل کیږي. د سام پلار ټرینر ته ورغلی. کله چې دوی کور ته ورننوتل، ټرینر داسې ښکاره کړ چې ګواکې ځان یې زړولی دی. خو دا ټول د هغه پلان و. هغه دا ډول سیټینګ جوړ کړی و تر څو خراب هلکان ترې وډار سي او بدل سي. ټرینر خپله یوه جعلي ګوته پرې کړه او د سام پلار ته یې وروښوده چې څنګه خلکو ته درس ورکول کیږي. د سام پلار د هغه له دې مهارتونو څخه سخت متاثره سو او د سام ټول بد عادتونه یې ورته بیان کړه او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د اصلاح پلان جوړ کړي. بل طرف ته سام خپل موټر د نو پارکینګ په ځای کې درولی و. کله چې بیرته راغلی، یوه لاري موټر یې ولیدی چې د ده موټر یې پورته کړی و. سام په قهر سره په هغه موټر پسې منډې وهلې، خو ناڅاپه چا د هغه له شا څخه پر ده باندې ډز وکړي او هغه یې بېهوشه کړي. کله چې دی بیرته په هوش کې راغلی، ځان یې د اسونو په غوجله کې پیدا کړي. حیران سو چې دلته دی څنګه راغلی دی. لا فکر نه و کړی چې یو هلک په نوم د ارتر ورته راغلی او ورته ویې ویل ژر سه مالک را روان دی، که اسونه برابر نه وه نو موږ ته به سزا راکړي. سام هیڅ نه پوهېدی او ارتر یې شاته پورې وهي. بیا یو بل سړی راغلی. سام یې په زوره راویستی او ورته ویې ویل ما درته پرون ویلي وه چې اسونه تیار کړه، ولې دې تر اوسه پورې نه دي تیار کړي؟ سام ورته وویل پرون؟ ما خو ته په ټول عمر کې نه لیدلی، نو تا ما ته څنګه پرون ویلي وه؟ هغوی مالک او د هغه زوی جک راوستل. سړي وویل سام اسونه نه دي برابر کړي. مالک په قهر سو او امر یې وکړي چې سام ته باید همدا اوس سزا ورکړل سي. سړي هغه ووهي. مالک وویل زه د چای څښلو لپاره ځم، کله چې د هغې خوا راځم باید اسونه تیار وي، که نه نو سام به په 100 نورو درو سره وهل کیږي.
سام حیران پاتې و چې دلته څه روان دي. ارتر راغلی چې هغه له نورو کړاوونو څخه وژغوري او غوجلې ته یې بوتلی. هلته سام وویل زه زنګ وهل غواړم، که زما پلار خبر سو چې یو چا زه وهلی یم ټول به ووژني. ارتر ورته وویل دا زنګ شش دی، موږ داسې څه نه پیژنو، قرار ولاړ څه اسونه تیار کړه، کنې نو سل نورې ډوډۍ به وخورې. سام وډار سو او فکر یې وکړ چې څنګه په داسې ځای کې بند پاته سو. هڅه یې وکړه چې وتښتېږي. خلکو ته یې وویل پولیسو ته زنګ ووهي، خو دوی پولیس نه پیژندله. دوی چې د خلکو جامې او کلي ته وکتل پوه سول چې دا ښار نه دی بلکې یو کلی دی او د خلکو ژوند داسې و لکه د 18مې پیړۍ ده. په دې پوه سو چې هغه له خپل وخت څخه 200 کاله شاته راغلی دی. اوس سام غواړي چې په یو رقم سره له دې ځای څخه ووځي، خو هماغه وخت یو سړی سام نیسي چې کله مالک ته دا معلومه سوه چې سام له کلي څخه د تښتېدو هڅه کوله، نو هغه ورته د دار سزا وټاکله. د کلي څخه د تښتېدو په جرم کې سام له څو نورو کسانو سره یو ځای د دار ځای ته بیول کیږي. کله چې سام و دار ته خجول کیږي نو د مالک لور راځي او ورته وایي زه د دې وینې تویېدو څخه ډېره ستړی سوی یم، نن زما کلیزه ده، لږ تر لږه نن خو څوک مه وژنئ. مالک د خپل لور خبره ومنله او سام یې پرېښودی. دا ټول حالت یو باز له پاس څخه کتله، خو چې دا باز د کلي څخه لیرې ولاړی یو سړي هغه ونیوی. همدلته موږ ته معلومیږي چې دا اصلا باز نه دی بلکې یوه ډرون الوتکه ده چې د سام په ټکولو باندې د هغه د پلار ډېرې پیسې لګول سوي وې. ټرینر د ځنګله په منځ کې یو سیټ جوړ کړی و چې سام ته وښیي چې ګواکې دی د وخت په ماشین کې 200 کاله شاته تللی دی او د خلکو نوکر دی. ټول خلک چې هلته کار کوي هغه اصل کې هنرمندان دي. د سیټ په هر ځای کې پټې کیمرې ایښول سوي دي او ټرینر هنرمندانو ته د مایک له لارې لارښوونې کوي. سام ته داسې ښکاره کېږي چې واقعاً د وخت سفر یې کړی دی او اوس په 18مه پیړۍ کې ژوند کوي او دی هیڅ نه غواړي چې له دې خلکو سره ژوند وکړي. سام سهار د لمر په راختو سره راکښېني، خپل د کور د شاهي تشناب پر ځای باندې اوس د ځنګله په منځ کې خپل احتیاج پر کوي. د ناشتې لپاره ورته وچه ډوډۍ ورکول کېږي، د اسونو پالنه کوي او ډېرې ستونزې ورسره وي. که تېروتنه وکړي نو د اسونو خوشایي به پاکوي او د بستر پر ځای پر ځمکه باندې پرېوځي. سام حیران وي چې څنګه په دا ډول ژوند وکړي او هر وخت له خدای څخه غواړي چې بیرته 2019 ته ورسي. یو ورځ سام په کلي کې ګرځي چې د ژړا غږ یې واورېدی. کله چې یې وکتل چې ګوري دا د مالک لور ده چې صوفیا نومیږي. سام د هغې څخه د ژړا سبب وپوښتي. صوفیا وویل پلار مې غواړي چې ما له یوه زړې سړي سره واده کړي، خو زه هیڅکله نه غواړم چې له هغه سره واده وکړم. خو سام ته دا مهمه نه ښکاره کېدله او ورته ویې وویل دا خو ښه ده، هغه سړی به ژر مړ سي او ټوله شتمني به ستا پر نامه سي. سام د دومره بد حالاتو څخه د تېرېدو وروسته بیا هم سړی سوی نه دی او لا هم خپل شیطاني فکرونه ورسره دي. بله ورځ د مالک چرګه غلا سوې وه، ځکه سام غلا کړې وه. خپل ملګري ارتور ته یې وویل چې ژر یې پخه کړه او دواړه به یې وخورو. خو چې چرګه پخېږي سام ټوله یوازې خوري او ارتور ته هېڅ شی نه پرېږدي. کله چې ارتور خپله برخه وغوښتله سام ورته وویل ستا برخه هم ما وخوړله. ارتور سخت خفه سو. وروسته د نوکرانو مشر ته معلومیږي چې چرګه ورکه ده او د نوکرانو له منځ څخه یو چا غلا کړې ده. نو ټول یې په کتار سره کښېنوله او ورته ویې ویل چا چې چرګه غلا کړې وي رامخته دې سي، کنې نو ټولو ته به سزا ورکول سي. کله چې هېڅوک نه راولاړېږي هغوی شک پر ارتور باندې کوي او هغه د اسونو خونې ته بیایي او سخت یې وهي. سام دا ویني بیا یې هم پر حق باندې سترګې پټې کړي دي، یوازې د ځان لپاره فکر کوي. وروسته ارتور د خپل شان نښې سام ته ورښیي چې دا اصلا جعلي میک اپ و، خو سام نه پوهېدی. سام رښتیا فکر کوي چې هغه ویل سوی دی، خو بیا هم پښیماني نه احساسوي. هلته یوه نجلۍ روز د آس څخه راکښته کېږي. کله چې راښکته کېدله سام د هغې نیکر ولیدی. په زړه کې یې احساسات پیدا سول، خو بیا یې فکر وکړي چې په 18مې پیړۍ کې دا څنګه د نن ورځې ماډرن نیکر اغوندي. سام شکمن سو، منډه یې کړه او هغې ته ورغلی. غوښتل یې چې د هغې انډرویر وګوري، خو کله چې نجلۍ جواب ورکړي سام دې ته اړ سو چې د هغې نیکر په زوره سره وګوري. د کلي خلک راغلل او نجلۍ یې ځینې خلاصه کړله او روز ژر تر ژره پر آس پر سول او له هغه ځای څخه ولاړه. ټرینر نه غوښتل چې په هیڅ حالت کې سام په دې حقیقت سره پوه سي. د سام پلار هم غواړي چې دا لوبه نوره ختمه کړي، ځکه چې هلک یې لا هم نه بدلیږي. خو کله چې ټرینر خبرې کوي چې سام غواړي د روز څخه بخښنه وغواړي، بیا پرېکړه کوي چې لږ به نور هم کوښښ وکړو. ټرینر روز ته وایي چې د سام مخې ته ورسه. سام رښتیا بخښنه غواړي. روز بخښنه ورته کوي او له هغه ځای څخه ځي. د شپې په کلي کې جشن دی، خلک سندرې وایي، نڅا کوي. سام هم ورسره نڅا کوي. د ملک لور صوفیا ورسره نڅا پیل کړله او ځان یې هغه ته ورنږدې کوي. ورته ویې ویل زه له هغه زاړه سړي سره واده نه کوم، یو ښایسته ځوان هلک پسې ګرځم، که مې پیدا نه کړي ځان به ووژنم. دا ټول د ټرینر پلان و چې سام د هغې نجلۍ په مینه کې بند کړي او د هغه احساسات بدل کړي. خو
خو سام په سوفیا کې هیڅ دلچسپي نه درلودله. هغه یوازې په روز پسې ګرځېدی. ګوري چې روز یوازې ناسته ده، هلته ورځي او د هغې سره خبرې کوي، خو روز هغه ته ډېر وخت نه ورکوي. هماغه وخت ارتور راځي او وایي چې د مالک لور په اوبو کې ډوبه سوې ده. سام منډه کړه، ورځي او هغه ژغوري. د روز کوټې ته بیایي. سوفیا هڅه کوي چې سام ته ورنږدې سي، خو سام د هغې سره هیڅ علاقه نه لري. له دې ځای څخه وځي او روز ته ورځي. وایي راځه زه او ته په جشن کې یو ځای سو، ځکه ما اورېدلي دي څوک په دې جشن کې سره یو ځای سي د یو بل د ژوند ملګري جوړیږي. خو روز دروازه تړي او هغه ته هیڅ پام نه کوي. سام خفه کیږي. روز ځکه سام ته وخت نه ورکوي چې ټرینر ورته ویلي دي چې د هغه څخه لرې واوسه. هلته ټرینر او د سام پلار دا ټول حالت په خپلو سترګو سره د سکرین له لارې څخه ګوري. ټرینر چې پوه سو سام د خان د لور سره مینه نه لري، بلکې د روز سره مینه لري. نو بل سبا هغه روز ځان ته راوبلله او ورته ویل چې اوس باید په خپل رول کې بدلون راولي. هغه ورته وویل چې د سام توجه له سوفیا څخه اوښتې ده او اوس پر تا باندې مین سوی دی، نو ته باید د سام مخې ته ډېره زیاته ښکاره سي. روز دا رول ومني، خو د روز ملګري په دې کیسه کې د خان د زوی رول لوبوي. د هغه د روز دا کار خوښ نه و، خو روز خپل ملګري ته وویل چې دا یوازې یو تمثیل دی او زه دا کار ځکه کوم چې د سام څخه یو ښه انسان جوړ سي. د دې خبرې په اورېدو سره هلک هم راضي سو. سبا ورځ بیرته موږ د کلي و صحنې ته راګرځو. خان سخت وارخطا دی ځکه چې زوی یې چې جک نومیږي یو څو عسکر یې وژلي دي او اوس نور عسکر کلي ته روان دي چې هغه ونیسي او سزا ورکړي. نو خان سام ته وایي ته زما د زوی پر ځای باندې دا سزا پر خپله غاړه باندې واخله او زه به تا آزاد کړم. سام چې د ازادۍ نوم واورېدی په منډه راضي سو. هغه فکر وکړ چې لږ سزا به وزغمي، خو ټوله ژوند به آزاد وګرځېږي. خو کله چې عسکر راغلل او د خان د زوی پوښتنه یې وکړه، سام وویل زه د خان زوی یم، ښار ته تللی وم او عسکر مې ووژله. عسکرو هغه ونیوی او سخته سزا یې ورکړله. وروسته له وهلو څخه سام نوې جامې واغوستلې او د ازادېدو لپاره د خان زوی جک ته ولاړی. ورته ویې ویل زه حاضر سوم، سزا مې هم وزغمله، اوس دې وعده پوره کړه. خو جک پرې وخندل. سام یې لاندې راواچوي او ورته ویې ویل ته څومره ساده یې، دومره په اسانۍ سره موږ تا نه پرېږدو چې آزاد دې کړو. بیا یې پر مخ باندې ورتوف کړه او ورته ویې ویل ولاړ سه، زما آسونه اماده کړه. سام هیڅ جواب ورنکړي او غلی له هغه ځای څخه ولاړی. د بلې خوا د سام پلار او ټرینر چې دا ټوله کیسه په خپل کنټرول کې ولیدله ډېر خفه سول، ځکه دوی غوښتل سام په خپل حق باندې وجنګېږي او جک ووهي. سام اوس دا ژوند پر خپل ځان باندې منلی و. د آسونو خدمت یې کوي او زیات وخت یې له روز سره تېروي. سام په دې تمثیلي مینه کې رښتیا له روز سره مینه پیدا کړې وه، خو روز یوازې یو رول ادا کوي. یو بله ورځ دوی دواړه ګرځي. سام په اسمان کې یو باز ویني. سام ورته وایي زه له ډېر وخت راهیسې ګورم چې دا باز تل زما پر سر باندې راګرځي. په اصل کې دا یو ډرون و چې دوی به یې همیشه څارله. روز هم پوهېدله، خو هغه ته یې درواغ وویل چې دا باز د کلي ساتونکی دی، تل همدلته ګرځي. بل لور ته د خان لور سوفیا او جک دواړه په ټرینر باندې غوسه دي. سوفیا ځکه غوسه ده چې د هغې څخه اصلي رول اخیستل سوی دی او روز ته ورکول سوی دی، او جک ځکه خفه دی چې خپله ملګرې یې له سام سره نږدې لیدلې ده. هغوی دواړه د خپل زړه درد شریکوي او بیا یو له بل سره نږدې کیږي. دوی دواړه یوې پټې خونې ته ځي او هلته خپله معامله سره کوي. په همدې وخت کې سام او روز چې دا غږونه واورېدل هغه ځای ته ورغلل. کله چې روز دا ولیدل جک له سوفیا سره ناست دی، ډېره په غوسه کیږي ځکه چې جک په رښتیا ژوند کې د هغې بوی فرند یا ملګری دی. روز په غوسه وځي، سام هم ورپسې ورځي. کله چې ټرینر د جک او سوفیا دا کار ولیدی، دوی ته یې ډېره سخته خوشکه وکړه او دواړه یې له تمثیل څخه وایستله، ځکه چې که سام دوی یو ځای سره ولیدله ټول پلان به خراب سوی وای. روز ډېره خفه وه، نو سام د هغې د خوشحالولو لپاره د شمانو ډوډۍ برابروله. روز خوشحاله کیږي. سام ورته وایي د خان زوی جک له ما سره خیانت وکړي، وعده یې وکړه چې که جرم پر ځان باندې ومني هغه به آزاد کړي. خو کله چې ما د هغه سزا پر ځان باندې ومنله، زه یې ووهلم او پر ما یې توف کړه، خو زه یې پر وړاندې غلی پاته سوم، ځکه چې زه هم همداسې یم لکه دی چې دی. همیشه وعده خلافي کوم، همیشه له خلکو سره بد چلند کوم، زه ډېر بد انسان یم. د سام دا خبرې د روز زړه بدلوي او لومړی ځل هغه سام ښکلوي. له بلې خوا د سام پلار او ټرینر ډېر خوشحاله کیږي چې سام یې د بدلېدو په حالت کې ولیدی. په اصلي نړۍ کې هغه نجلۍ چې د خان د لور رول یې کوي په یوه مرکه کې وایي چې د روسیې تر ټولو شتمن سړی یعنې د سام پلار خپل زوی په یو کلي کې بند کړی دی او د هغه له احساساتو سره لوبې کوي. دا خبره په رسنیو کې د اور د لمبو په شان باندې خپرېږي. سوفیا دا خبره ځکه خپره کړه چې ټرینر هغه له دندې څخه ګوښه کړې وه. د سام پلار پوه سو چې پولیس را روان دي، نو ټرینر ته یې وویل ټول شان بند کړه. ټرینر ورته وویل
تر دې ځایه چې پولیس را رسیږي ډېر وخت نیسي. وروستۍ ازموینه به وکړو، یا به سام بدل سي یا به بیا هم هغه پخوانی سړی وي. په دې وروستي عمل کې مغولان پر کلي باندې برید کوي. بل ورځ په کلي کې روز سام ته وایي که چیرې موږ جلا سو زما پر مینه باندې هیڅ شک مه کوه، زما مینه رښتیا ده. روز پوهېدله چې دا د لوبې وروستۍ ورځ ده. هماغه وخت ارتر راځي او وایي مغولانو پر کلي باندې برید کړی دی، ژر باید د کلي څخه ووځو، کنې نو هغه به موږ ټوله وسوځي. روز او ارتر د هغه ځای څخه ځي، خو سام ویریږي. خو کله چې یې ولیدل چې روز روانه ده نو دی هم په هغې پسې ور روان سو. هلته مغولانو یوه نجلۍ نیولې ده. د نجلۍ پلار د مغولانو مشر ته زارۍ کوي. مشر ته وایي ستاسو اړیکه د جګړې په میدان کې حل کیږي. یو مغول سرتیری او د نجلۍ پلار چې اصلا سټنټمین خلک وه، یعنی اداکاران وه، جګړه کوي. بالاخره د هغې د پلار سر پرې کیږي چې دا په اصل کې یو جیلي کار و. وروسته له دې څخه مغولان روز نیسي او مشر وایي آیا یو څوک شته چې د دې نجلۍ د خلاصون لپاره زموږ له یوه جنګیالي سره وجنګېږي؟ سام ویریږي. روز چغې وهي سام مرسته راسره وکړه، خو سام له ویرې څخه شاتګ کوي او له هغه ځای څخه تښتي. همدلته ټرینر او د سام پلار ډېر سخت خفه کیږي. روز چغې وهي او د سام څخه مرسته غواړي، خو سام ویرې نیولی و او له هغه ځای څخه یې تښته شروع کړه. همدلته موږ روزونکی او د سام پلار وینو چې د سام پر دې بزدلۍ باندې ډېر خفه دي او وایي زموږ هغه هڅې چې د یوې نجلۍ د ژغورلو لپاره موږ وکړل ټول بې فایدې سوې. هغه وایي ما ونه سوی کړی چې خپل زوی یو ښه او زړور سړی جوړ کړم. اوس موږ سام وینو چې بیا هغه باز په اسمان کې ویني، هماغه باز چې روز ورته ویلي وه چې دا زموږ د کلي ساتونکی دی. اوس سام احساس کوي چې دا باز هم غواړي چې زه هغه باید وژغورم. سام زړورتیا ښکاره کوي او پر آس باندې سپریږي. یو لرګی په لاس کې نیسي او هغه ځای ته ځي چې مغولو روز نیولې وه. سام د لرګي په مرسته سره پر مغولو باندې حمله کوي. روز له هغوی څخه خلاصوي او پر آس یې سپروي. کله چې دوی له دې ځای څخه ولاړل پولیس هملته را رسیږي چې دا د اصلي ژوند پولیس وه، خو هلته سام نه پیدا کوي. خلکو ورته وویل چې دلته شوټینګ شروع دی، یعنې فلم جوړیږي. پولیس مجبوره سول چې هیڅوک ونه نیسي ځکه فلم جوړول خو جرم نه دی. نو هغوی بیرته له هغه ځای څخه ولاړل. سام او روز له کلي څخه ډېر لرې ولاړل. کله چې یې ډېر مزل وکړي یو پټرول پمپ ته وررسېږي. سام د دې نوې زمانې په لیدو سره حیران پاتې کېږي. ده له تر اوسه پورې سم فکر نه و کړی چې بیا یو چا له شا د خوا څخه یو ډز پر وکړي او هغه بیا بېهوشه سو. کله چې په هوش کې راغلی مخې ته یې فراري موټر ولاړ و. هغه په دې باندې نه پوهېدی چې دا د 18مې پېړۍ د دومره وخت ژوند چې ما وکړي آیا دا یو خوب و که رښتیا وه. د سام پلار ده ته وایي چې ته د موټر د حادثې له امله 3 میاشتې په کوما کې پروت وې. اوس چې سام بیرته خپل زاړه ژوند ته راغلی دی خو دی بدل سوی دی. هغه پخوانی بېغمه ژوند نور ورته هیڅ خوند نه ورکوي. هغه تل د روز په اړه باندې فکر کوي. سام هغه پولیس ته هم ورځي چې مخکې یې سپکې سپورې ورته ویلې وې او د هغه پر مخ باندې یې پیسې غورځولې وې. اوس له هغه څخه سخت شرمېږي. بخښنه یې ترې وغوښتله او هغه ته یې خپل فراري موټر هم ډالۍ کړي. یو وخت چې سام کلب ته ورځي د ملک زوی جک او د هغه لور سوفیا ویني. سام ورپسې ورځي او خبرې ورسره کوي، خو دوی ځان نااشنا ښکاره کوي ځکه د تړون له مخې باید د تمثیل څخه وروسته هیڅ څوک باید سام په دې خبره پوه نه کړي چې دا یو تمثیل یا فلم و. هغوی د سام په دې حالت سره ډېر خفه کېږي او هغه یې د اسانو و یو ځای ته وړي. کله چې سام د اسانو و یو ځای ته ورننوتی هلته یې روز ولیدله. سام ډېر خوشحاله سو او ورته ویې ویل ته ما پېژنې؟ روز ورته وویل هو زما ته ډېر یادېدلې. دواړو یو بل ته کلکه غېږه ورکړله. وروسته سام روز خپل پلار ته راوړي. د روز په لیدو سره د سام پلار ډېر ویریږي. هغه فکر کوي شاید روز ټول حقیقت ورته ویلی وي، خو روز ورته وایي چې هو ما سام ته ټول حقیقت ویلی دي. سام له خپل پلار څخه د خپلو تیرو بدو کارونو بخښنه غواړي. هغه د پلار څخه مننه کوي ستا له امله مې د ژوند او انسانیت معنا وپېژندله او ستا له امله مې خپل رښتینې مینه پیدا کړه. د فلم په پای کې موږ سام وینو چې په هماغه بخواني کلي کې دی او لکه څنګه چې روزونکي هغه سم کړي وو اوس د روزونکي ځای نیولی دی او خراب سوي ماشومان دې کلي ته راوړي تر څو د اخلاقو او د ژوند تربیه ورته ورشوي. د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. دا فلم موږ ته یو پیغام راکوي. په ژوند کې انسان هر وخت د بدلېدو چانس لري. زړورتیا تل له یوې شیبې څخه پیلېږي، نه له زور څخه. کله چې سړی د زړه غم واوري د مینې، بخښې او انسانیت لاره ورته خلاصېږي. د سام کیسه موږ ته دا راښیي د رښتینې بدلون دننه نه راولاړېږي او څوک چې د نورو په ژوند کې رڼا جوړه کړي د هغه خپله لاره هم روښانه کېږي. تل د نیکۍ په لور باندې ګام واخلئ ځکه چې رڼا همیشه د تیارو څخه مخکې راځي. کومه ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. یو ښایسته کمنټ راته ولیکئ چې آیا کم کار چې د سام پلار له سام سره وکړي ستاسو په نظر دا څنګه و، ښه او که بد.
خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. موږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل سه. مننه.